دا نن ټول پوښتنې وشي کېږي مکمل. وتوحد من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت د خدای له جانبه ده. ورکوع مع الرافعين من بالرجال. وشرافة الإنسان وبعلمه والأدب لا بمال والنسب. ما شو تبين شرافة إنسان علم وأدب لنا بمال نبنسب. ذيك ښه عمل کړی ځان ته به کړی کنه نی بد عمل کړی ځان ته به کړی. دغه مرده الله پاک دې دته دا د قبر خاورې ورته ښکي. بعضې وروڼه وایي چې دغه مرده خوله وازه پاتې ده او دا به یې بد عمل کړی. نه هغه پرښتو ته خندېدلی ده، پرښتو خندولی ده. داسې نه ده چې دی بد عمل به وي. عمل په هغه وخت کې معلومیږي چې انکر منکر ورته راسي. بیا به پوښتنه وشي کوي چې رب دې څوک ده؟ دا به ورته وایي لا یدري نه پوهېږم. لا یدري زه نه پوهېږم. څنګه نه پوهېږي؟ العشر به دې ورکړی وي، زکات ومن ثواب ثواب و که نه؟ عشر دې نه ورکوه. مسجد الامام مسجد الامام ته عشر ویلی ده. داسې نه چې مسکین ته یې ورکوم. مسکین دې زار وخوري، مسکین دې ښه عمل وکړي. عشر دې امام لپاره ده، عشر دې مسجد لپاره ده. امام دې نه وي، دین دې نشته، مذهب دې نشته، قرآن دې نشته. دغه عمل چې د ټول په امام باندې ده. وروره تاسې نن د امام نه منئ، د قرآن نه منئ او تاسې ځان ته مسلمان وایي. دغه مرده څوک یې جنازه کوي؟ خو دغه غوندې عالمان ورته ولاړ دي. هم نن به یې خاورو ته به سپارو او خدای پاک به ته اجر ورکوي او توفیق به ورکوي. اما بعد بس ده.